چې زمونږ او تاسو په خپل روجو باندې لږ نظر واچو چې آیا زمونږ دا روجي دي کې تقوا والا معیار شته کو نشته. موږ مسلمانان دروغ پکې وایو، چغلخوري پکې کوو، غیبت پکې کوو، د مسلمان مال په ناحقه خورو، ظلم کوو، زیاته کوو، د مسلمان وینه توی کوو. چې لږه خبره شي جګړه ده لکه پس نه هلکه وي روژه نه ګوره دماغ مې کار نه کوي. دا څنګه روژه ده؟ روژه خو د صبر میاشت ده، روژه خو د معاهات او د ورورولۍ میاشت ده، روژه خو د صبر نوم دی. ته به د خوراک نه ځان منې کې، د نفس به د غوښتنه کوي خوراک راکا، ته به د نفس ته صبر وکړه. د الله امر لا نه دی متوجه شوی، د الله حکم دا دی چې مه کوه، د الله امر دا دی چې مه نیسه روژه، مه نیسه بیا، د الله امر دا دی روژه ونیسه، بس روژه ونیسه، دا د الله حکم دی. نو ستا دا نفس تا نه مطالبه کوي خوراک وکړه، ته دې نفس ته وینا. اوس د روژې ته الله رب العزت د رسول الله امت ته چې کومه روژه ورکړې ده، نو چې د رمضان المبارک لومبنۍ شپه شي، د جنت د بالاخانو نه حورې راوځي او आवाज کوي. په جنت کې یو आवाज اوچلیږي، یو هوا اوچلیږي، د هغې هوا چلیدو سره په جنت کې یو ښایسته ښکلې आवाज شروع شي. نو دا حورې علمان د یو بل نه تپوس کوي دا د څه شپه ده؟ هغوی د مالک نه تپوس کوي، ورته وایي دا څه شپه ده؟ د جنت د داروغه رضوان نه تپوس کوي دا د څه شپه ده؟ دا د محمد رسول الله د امت د روژهدارو لومبنۍ شپه ده. او بیا الله رب العزت د جنت دروازې کلاو کړي، د جهنم دروازې بند کړي، او الله رب العزت د رمضان مبارک د پاره د کال د شروع نه والا د کال د اختتام پورې د جنت ښایسته او تزین والا کار شروع کړي چې جنت د ښایسته کولی شي د محمد رسول الله د امت دپاره. اوس کالو سر جنت ښایسته کولی شي، جنت مزین کولی شي د رسول الله د امتی دپاره. بیا دا حورې وایي الله په دې کې زمونږ دپاره د چا انتخاب وکړه، الله داسې پکې څوک وټاکه چې هغه زمونږ شو، موږ د هغوی شو. اوس دا زموږ عزتمندو الله رب العزت جبریل علیه السلام ته وایي لاشه سرکشه شیطانان قید کا. اوس شیطانان قید کا کوم چې سرکشه دي، نو د خلکو ذهن ته سوال در راځي چې سرکشه شیطانان قید شو، د هغې باوجود مسلمان ګناه کوي، دکاندار ټول کې وانه کوي، ریړۍ والا سخا سبزي خرڅوي، سخا فروټ خرڅوي، قصاب چې کوم دی مرداره خرڅوي، بازار کې مصري په دکان کې وانه کوي. نو دا څنګه چل دی؟ نو زموږ عزتمندو اولنۍ خبره دا نه چې په حدیث مبارک کې د کومو شیطانانو تذکره راغلې ده، د هغې نه سرکشه شیطانان مراد دي. او سرکشه شیطانان هغه قید شو، خو چې دا کوم واړه شیطانان دي نو دا شیطانان قید شوي نه دي، یا دا ټول شیطانان قید شو. خو د قید د ځای نه دی مسلمان ته وسوسه کې اچي. لکه تاسو موبایل د سره دی که او ته په پاکستان کې ناست دی او سعودي ته یو سړی میلاو کړي، هغه سره په موبایل خبرې کې کو نه کوي. اوس دا انسان الله پاک شیطان ته دا طاقت ورکړی دی چې هغه د لرې نه د انسان او د بني آدم پړه کې وسوسه اچي. آدم علیه السلام په جنت کې و، ابلیس د جنت نه بار دی او ابلیس آدم علیه السلام ته وسوسه پړه کې واچوله. کومې میوې نه چې الله منې کړی دی هغه میوه آدم علیه السلام وخوړله. اوس دقه رنګې شیطانان قید شو، خو د قید کېدو باوجود د هغه قیدخانې نه چې کوم دی مسلمان ته وسوسه کې اچي. لکه دا مثال دی چې تا سره موبایل د سره د موبایل په ذریعه باندې ته لګې سعودي سره خبرې کوې، دوبۍ سره خبرې کوې، په دې پوه شو. او نن سبا خو وټسپ دي، شیطان سره وټسپ شته که مونږ ته لږ چې کوم دی وټسپ میسج وکړي چې هلکه وانه کوه، نو زما مسلمان په وانه کې چې کوم دی ماهره دی. یا دا مثال والا چې یو سړی ټوله ورځ لګیا دی په بازار کې چغې وایي، یو سړی سبزۍ ته ولاړ دی، یا یو سړی کلینډر دی، یا یو سړی ډریور دی، چغې وایي ټوله ورځ. نو د شپې ملاس دی په کټ کې خو چغې وایي، هماغه چغې وایي. ولې؟ د ده هغه عادت دی 24 غنټو کې چې کوم دی د ده دغه عادت د ده په دې خوب باندې غالب دی. نو په 12 میاشتو کې شیطان سره مخ کلکه یارانه کړې ده، ښه پخه دوستانه هم ورسره کړې ده چې هغه راته څه ویلي موږ منلي دي. نو که یو میاشت نه چوټي واخیستله نو موږ ورته چې خفه کېږه ما که ته خیر شي پروا نشته دی، ستا کار موږ په ښه طریقه کوو، چې کوم کار تا ته حواله دی هغه موږ کوو، موږ به په خپله چې کوم دی ستا هغه ډیوټي سرته رسوو، تا ته به ضرورت نه راځي. نو مسلمان زما عزتمندو وي روژه مې دا لکه نو دا روژه څه شی دی؟ چا په اوږو سوره ده چې چا نه تپوس کوې لکه خبرې مه کوه، روژه مې ده، غوسه کېږه مه، دماغ مې کار ونه کوي. دا څنګه دماغ دي چې دا ستا په دې وخت کې روژه کې کار نه کوي؟ روژه خو د الله د امر نوم دی،
روزه خود الله نه تابعداري نوم دی، روزه خود مسلمان سره د خېګړې نوم دی، روزه خود مسلمان د خیرخواهی نوم دی چې مسلمان سره خیرخواهی کوي. روزه خود د دې لپاره دا چې تا تر بل مسلمان احساس پیدا شي زما دا مسلمان غریب رور دی د بسامت کان کې غوښه نه خوړلې، تا د ورځې غوښه بند کړې ده، ماښام یې خوري خو د دې لږ ټایم چې کوم دی تا باندې بنده ده چې تا ته احساس پیدا شي چې دا غریب به څنګه تا به ټوله کالو سر باندې کچه غوښه خوړلې، تا به وړه غوښه خوړلې، د چیلیو د ګډ غوښه باندې خوړلې، د کبانو غوښه باندې خوړلې، میلان له ورشه د کبانو غوښه باندې خوړلې. یو مسلمان به ټول کال کې سړه روټۍ خوړلې، چرته په کور کې به مرچوبې کړې، هغه مرچوبې سره به روټۍ خوړلې، چرته کور کې به نهر راغلی. او د دې مسلمان د دې نهر احساس پتا تر څنګه کېږي چې کله پتا باندې پخپل لوګا راشي، کله پتا باندې پخپل نهر راشي، تا ته پخپل لک شانتي تکلیف ملاو شي چې دا لوګم څه شي. نو مسلمان باندې روزه فرض ده. مخکې قومونه روزي نیولې، يهودي اوسم نيسي، عیسایان نيسي، او دا روزي چې د مسلمان کوم روزه ده د دې روزي امتیاز د نور خلکو د روزي نه جدا ده، دا امتیازي روزه ده. د دې روزدار ته د قیامت پر ورځ به الله د عرش نه لاندې درستخان خوري، هغه درستخان به صرف روزدار خوراک کوي، روزدار صرف روزدار به هغه درستخان ناشته کوي. خلک به ورته ګوري پسخېږي به چې دا څوک دي، انبیا نه دي، شهدا نه دي، الله دا څوک دي، دا د رسول الله امتی روزدار دی. د دې روزدار د خولې چې کوم بوی دی چې د دې خالی خېټې نه د روزدار د خولې نه کوم بوی اوچتېږي، دا بوی د الله په نظر کې دومره قیمتي دی چې د مشک او د عنبرو نه زیات خوشبودار د الله په نظر کې دی. دلته به ما تا خوله پټو، پوزه به پټو، د دا بوی به په ما تا خنه لګي، خو د الله په نظر کې د روزدار د خولې چې کوم بوی دی دا د مشک او د عنبرو نه ډېر خوشبودار دی. دا روزدار چې د شپې راپاسي پښمنۍ نه راپاسي، دا په دې راپاسېدو الله دله ثواب ورکوي، دته د عبادت ثواب ملاویږي. دا روز پښمنۍ کوي، خوراک کوي، ځان مړوي، خدا د رسول الله سنت دی، د دې سنت په برکت الله دله ثواب ورکوي، دله الله توفیق ورکوي، یو 2 رکعات وکړي، یو 4 رکعات وکړي، الله یې ځان ته ودرې. خو ډېر بدبخته داسې دي پښمنۍ هم نه کوي، مړه بس وي. په ابتدا د اسلام کې چې روزدار به روژه ماته کړله او د روژې نه پس به داسې ډډه واچوله، سترګې به پټې شوې، اوده به شوې، بس بیا به روژه بله شروع شوله. دا خو الله مسلمانانو سره د خیر معامله وکړله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی، کور کې چې کوم څه نشته دی، بیبي لاړله د ګاونډیو نه سره وړي، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داسې ډډه واچوله، سترګې پټې شوې. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله بیبي را پاسه د سپېږمۍ نه داسې ونیول، سیو پاساو پاسه ترکاري مې راوړله، نو عمر فاروق ورته وایي بس اوس مې روژه شوله، ما سترګې پټې شوې وده شوی ما اوس روژه شوله. یو بل صحابي حضرت عمر رضی الله عنه خپلې بیبي نه مطالبه وکړله، د حقوق زوجیت مطالبه وکړله، او هغه بیبي ورته وایي ما سترګې پټې شوې د روژې نه بعد، روژه ماتي نه بعد، او اوس چې کوم دی زما واپس روژه شوې ده. حضرت عمر رضی الله عنه داسې وګڼله چې کیدای شي دا بیبي ما سره مزاح کوي، نو حضرت عمر رضی الله عنه د بیبي سره مباشرت وکړو. الله رب العزت آیاتونه راولېږل، اوس الله پاک په تاسو اسانیا راوستله، تاسو به روژې نیسئ، خوراک به کوئ، د څه ټایم نه اتم الصیام الی اللیل چې روژه دې ونیوله پښمنۍ نه شروع شولې، نو د ماښامه پورې روژه ده. اوس د ماښام نه بعد چې نور پرېوته نو د صبح صادق پورې ته خوراک کوه، سکان کوه، د شپې د بیبي حق ادا کوه. اوس الله اساني راوستله، دا دې امت ته الله رب العزت اساني راوستله، نور امتونو کې دا نه وه. اے مسلمانانو دا روجی دا لومبنی عشره دا د رحمت والا عشره ده، دویم عشره دا د مغفرت والا ده، او دریم عشره دا د جهنم نه د نجات والا ده. په دې عشره کې ما او تا بس کو د الله رب العزت نه چې کوم استغفار طلب کو، الله نه چې کوم خیر غواړو، د الله رب العزت عبادت وکړو، په الله بزان قبلو، الله رب العزت ستا او زما د بخشش لپاره باندې لټي. حضرت علی مرتضی رضی الله عنه فرمایي چې الله رب العزت دی امت ته 2 شی نه ورکړي، یوې رمضان ورکړي او یوې چې کوم دی الله رب العزت دی امت ته قرآن ورکړي، او دا 2 سيزونه داسې دي چې دا د دې امت د مغفرت د پاره الله رب العزت په تور د بانی ورکړي. الله غواړي چې دا امت معاف کړي، الله غواړي چې محمد رسول الله امتی جهنم ته لاړ نشي، الله غواړي چې دا امتی ما سره روغ وکړي، الله غواړي چې د دې امتی د الله رب العزت سره تعلق جوړ شي.
دې دوی چې الله رب العزت ما او تا ته جماعت په ټیم کې د دعا د قبلېدو چې کوم نه یو زمي عزتمند یو مقرر کړي بنیاد ما چې جماعت ته وخت شي نږدې شي او ته په درستخان باندې کینی ته دعا کوه زه قبلوم د هر روزدار د جماعت په ټیم کې الله یو دعا قبلې دا د الله رب العزت زمي عزتمند ما او تا ته د بخشش د بار باندې دي کړه تا یو روزدار له یو ګټو باور کړلې الله پاک ته دغه یو په ذریعہ باندې ستا مغفرت کوي یو روزدار له یو ګټ لسی ورکړه الله رب العزت دغه ګټ لسی ستا د مغفرت د پانه کافي کوي یو روزدار له یو قجوره ورکړه الله نبی فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمرة اي ځان د جهنم نه وساتئ اگر کو د جهنم د قجوري په یو ټوکړه باندې ولې نه د جهنم نه ځان بچ کړي د جهنم نه ځان بچ کړه یو سړی له روزدار له قجوره ورکړه روزمات ورکو الله رب العزت دل په جنت کې یو محل ورکړي او الله رب العزت د دې روزدار د پاره چې څومره ثواب مقدر لیکل دی دومره الله پاک دې روزمات ولم ورکړي چې چارو جماعت ورکړي وکاش چې موږ تاسو ته خپل درستخان نه علاوه د بل درستخان ښکار شي موږ ته د بل چا درستخان نه ښکار موږ صرف دین پاره چې ملنډي وکړو موږ صرف دین پاره چې خندا وکړو الکه نسوار مې دی چولی بس په قلار مې پریدا نستا روزه دومره بیکاره ده دا دومره کمزوري روزه چې دا نسوار تر ټینګ نه ده نو چې کوم روزه تا د نسوارونه نشي اړولې دا به تر جهنم نه څنګه بچي عجیب سوچ ده عجیب فکر ده الکه خبرې مکوه روزه دا دماغ می کار نه کوي دماغ می خرابېږي تر ځان نزور ور دوی چې ما دماغ کار نه کوي چې پته دی ولې خو چاته مې چاته کور کې خدای ته وي الکه چې مو خای روزه می دا دماغ می کار نه کوي ولې خزه مظلوم شه دی دا خزي مظلوم دي دا مظلوم مخلوق ته نو موږ په دې وخت ځان چې کوم د اسمري ځان نه جوړ کوو خزي ته چې کوم نه چوکونی سا الکه ته خزي ته چوکونی ول دا روزه کور کې زنانه وهل ماشومان ته چې کوم نه چغي وهل ماشومان په سک ډنګ راغستل ماشومان ته سپکی وایل ماشومان ته ردی بدی وایل دا بادری دا تر ځان نه زور ور دوه روزه مې نه چت پتري ولګي تر ځان نه زور ور دوه چې لکه قلار کې ځان نه زور ور ته خو نشي لکه زمونږ چې کوم حکومت دی وخت امریکای ته ټټ نشي کولای پدې پوهیږي الکه د امریکای یو سړی راغلی دی هغه چې کوم دی نیولې شوی دی او هغه چې کوم دی امریکای ته حواله ها خبره ده ته امریکای ته حواله کوته د امریکای وفاداری بس کړه خو زمونږ یو سوال حق جوړیږي چې په دې ملک کې څومره علما شهیدان شو څومره علما قیمه شو مدرسې لنګ شوې جمعهتونو کې بمبار وشو د خلکو غوښه د جمعهت چتو دیوال پسې ونختلې د دې قاتلانو گرفتار شوي دي چا گرفتار کړ چرته د یو مظلوم مسلمان بچه د پلار د ملا تیر د یو بډای مور د سړه ارمان دا زمای عزتمند په بې دردۍ باندې قتل کړی شو د دغه مظلومي مور د سلیم چا وکړه نو زورور ته چې کوم دی موږ ټول د ټینګې نه یو خو مظلوم ته وی ولکه روزه مې دغه دماغ به مې نه خراب کړي په کلان کښېنه یا زمونږ په دې علاقو کې چې کوم دی قسامانو پسې یو دوه قسامانې په دې بازار کې لیدلې دي په دې پوه شوې او هغې نه ته کوم دی یو مو هلکه تا د په 100 روپۍ وایي بل مو تا د په 100 وایي بس بله ورځ چې کوم دی خلک راخوشي هلکه څه چل دی دا قسامان ظالمان دي یوازې قسامان ظالمان دي که قسامان یوازې ظالمان خو ټیک ده ستا په پټرول پمپ کې وانه نه کېږي ته کوم پټرول پمپ له ورغلی ته د خان پټرول پمپ له ورغلی د هغه نه دې ریکارډینګ کړی چې ستا ګیج څومره دی ته خو د یو خان پټرول پمپ له ورشه ته خو د یو خان میل له ورشه ته خو د یو زورور سړي مارکیټ له ورشه خو بس کیمره به یې نیولې ده موبایل پیدا شوی دی او چې چېرته ګورو چېرته په مظلوم بسې چېرته سبزۍ والا هغه له به ورشي هلکه ما له سبزي راکړه روژه ماتی کور ته وړم مبارک روژه ماتی دی که روژه ماتی هغه غریب ورته وایي چې روژه ماتی نشم در کولی زه خو غریب سړی یم بچو له سیر ونه ګټم نو بله ورځ به وایي دا ریړۍ والا دا وګوره د سړک د پاسه ولاړ دي چې ټماټر دله درکوي نو که د سړک په منځ هم ولاړي پروا نشته چې بادرنګ دله درکوي د سړک په منځ هم که ولاړي پروا نشته خو صرف مظلوم سړي پسې هر سړي راغستی د الله خاطر کوي دا ظلم مه کوئ د چا ځان مه اخلئ منم چې په بعضې خلکو کې به کمزورۍ وي منم چې قصاب به ظلم کوي او بالکل یې کوي منم چې دکاندار به ظلم کوي او بالکل یې کوي لیکن زموږ عزتمندو دا طریقه خو نه ده چې ته د مسلمان حیا راواخلي او هغه چې کوم دی په دغه کې پامال کې د خپل لاندې کوي نه بل دا ټیک ده چې حکومت یو ریټ لګولی دی چې هلکه قسامت به چې کوم دی په دې باندې غوښه خرڅې نو د حکومت ته دا هم ووایې که نه ته ولې دلته یو منډۍ قایمه کړه په سرکاري ریټ باندې دوی له څاروی ورکوه او بیا چې کوم دی مطالبت یې کوه ته خو چې کوم دی هغه غریب چې یو پیره راځي چې ګاډی ته 10 زره اخلي چې په بله پیره راوړي ګاډی ته 15 زره اخلي چې یو میاشت کې دکاندار د دکان مالک 10 زره کري اخلي بل میاشت کې 15 زره کري اخلي تمام سے کیا کو منه کې ستام صاحب جوړی کو نه تم د دې ملک حکمرانی کو نه دا قوم ستام بچی دي کو نه په دې خزانه باندې دې قوم هم حق شته کو نه
خو نه صرف ستاسو حقوق دي په صرف د جاګیردارو حقوق دي صرف په کرسۍ د ناست خلکو حقوق دي د دې یتیمانانو غریبانو حقوق په نشته د دوی حق نشته چې ستا د خزانې نه دي ته ریلیف ملاو شي د دې حق نه جوړیږي چې د قوم ته اساني راولي د بار ملکونو تذکری خلک کوي خو بار ملکونو کې خلک چې کوم د حکومت اعلان وکړي هغه چې کوم د قوم ته رعایت ورکړي سبسډي ورکړي زمون قوم موږ له حکومت چې کوم دی صرف 50 پیسې روپۍ نه 50 پیسې د روزه کې تیل ارزان کړي 50 پیسې اوس په دې حیران یو چې به بدای IMF نه څومره قرض اخلو ځکه 50 پیسې خو ډېر شي په یو لیټر کې 50 پیسې کم شي چې ګرانې نو 50 روپۍ ګرانې 140 روپۍ ګرانې او چې کله ارزانې خبر راشي نو به پیسو ته خبر راشي پیسو ته راشي اے مسلمانانو یو خبره دا ټیک د زمانم چې مثال په تور باندې په دې قصابانو کې به باسي مرګري داسې وي چې هغه قصابان برېټ زیات چلي مونږ ورته خنه وایو چې زیات چلي خو تاسو خو کنه ته حکومت ته کېنه وزن سره دا د دین وجه معلوم کا خپل د سیو منډي ولګوا د سرکار فند نه پیسې راوړه او خپل یو څو کسان منتخب کا چې لکه سروې به اخلو دا سروې به خرڅوي او د دې بچ کم نه تاسو ګورئ چې دا 100 روپۍ چې کم نه مزدوري کوي نه خو نشته د دفتر چپړاسي ابم راځي نن لبه کټوي وړي هر یو سړی یو برازي هغه به ماخام له کوټرو جماعت وړي چې قصاب منور کوي به قصاب پسې چې کم ضرور راځي هغه ته برید تا وي په خدای قسم دا مونږ ټول ظالمان یوازې قصاب نه ستانه تیلو پمپونو والا غلدي غلاګانې کوي کو نه کوي ستا دکاندار وانه کوي کو نه کوي ستا په بازار کې د شی ماته خیا چې ته مطمئن چې او دلته ماته د سیز ملاوي او د سی ملاوي مونږ ټول په ټول غلي هر یو سړی ظالم دی د خپل وس مطابق هر یو سړی ظلم کوي د خپل وس مطابق خو څوک په یو صورت کې لګی دی څوک په بل صورت کې لګی دی سرکاري د رشوت په صورت کې اخلي او زما عزتمند عوامي چې کوم دی د ظلم په صورت کې اخلي دا مونږ چې سکو دا انصاف دی دا مونږ چې سکو دا شکر وباسو چې الله رب العزت را باندې اور باران نه وري مونږ شکایت د خلکو نه وري کوو مونږ په کار دا چې په خپل اعمالو نظر واچو چې زما عمل څنګه دی زما په عمل کې د الله د خوشالۍ دوه رسري زما په زندګۍ کې د رسول الله د سنت مطابق سري انسان چې د ګناه نه بچ کیږي دا په زور او زبردستی نه بچ کیږي انسان کو د ګناه نه بچ کیږي په تقوا سره بچ کیږي تقوا سره او تقوا حاصلېږي په روزې سره او روزه به علی چې ستا او زما خوراک د حلال وي ستا او زما سکان د حلال وي ستا او زما لباس د حلال دی ستا او زما په کور کې چې کوم دی د شریعت پابندي وي کو نه صرف خلی ته مې کورې اچولې ده او روزه مې ده او کور ته راوړم حرامه کوم حرامه غیبت کومه چغلګوري کومه د مسلمان بدی بیانومه د مسلمان سپکواله کومه ګوندی ته سپک نظر کومه او زمې مچ زما روزه ده دی روزي ته د الله هیڅ حاجت نشته روزه نه دی د پاره دا چې ته د الله نه ویریږي لعلکم تتقون چې په تاسو کې تقوا راشي د تقوا مختلف تعریفونه علما کوي یو آسان تعریف عام فهم علما کوي چې غیر چاپیر ازغری او د ازغو په دې منځ کې وتنګ لار ده او د دې تنګ لار کې تزي او ته په کې دسلار شي چې ستا د کمیس ته ازغي سره ونه لګي ستا کمیس سره ازغي ونه لګي ستا کپڑے پاسغو کې ونه نخلي په تنګ لار کې کپڑے اغوستري او په دې لار کې رواني او ستا د دې کپړو سره ازغي ونه لګي اوس دا سمې د من تقوا ده تا تمخه ته حرام پراتلی ته ځان ساتي تا له سو حرام درکې ته ځان ساتي غیبت سو کوي ته مجلس نه را پاسي یو سړی دروغ وي تورته دروغ مو وایا یو سړی تاسو سره جنگ کوي تورته زمارو جره جنگ نکوم زه مسلمان یم مسلمان به دروجي احترام کوي نن زمون څه حال دی الله دې موږ معاف کړي مسلمان د صحت ته رسیدلې دی او الله دومره خپه کړی دی په خدای قسم زکه لکه لوي ما الله یو خزوا یو پمن سپیله علاج وکړه الله دغه مردار خزا دغه بدکردار خزا تا په دې سپی باندې معاف کړل ولی ته په دې سپی خپه کېدل ځکه دا مردار او بدکار خزا معاف نن د رسول الله امتی قیمه شو د رسول الله د امت علما په مدرسو کې خلکو والو زول د مدرسو طالبان د دوی وخی د جمعات چتو دیوال پسې ون خطلې د فلسطین په خاوره د مور په خېټه کې بچی یتیم شهیدان شو هغه نا تمام بچی دا غوی کلمی هغه وروتلې د مور په کلمو سره د بچو نیمګړي وجودونه وروتل
خو الله ته دومره خپای الله هغه معصوم بچي چې داغه کور قران دی داغه د کور افراد ختم شوی دي الله داغه پلار نشتا الله مور نشتا الله رور او خور نشتا الله دی معصوم خپل نوم نه ورزي الله د خپل کلی نوم نه دی معلوم الله د خپل جرم نه دی معلوم الله د پلار نوم نه ورسي الله د خپل مور نوم نه ورسي الله د خپل نیکه نوم نه ورسي الله د خپل رور او د خور نوم نه ورسي الله دا پته ورته نشته چې په کم ظلم باندې په کم جبر باندې خلق ما وجه الله هغه معصوم دوران کور د ملبي سره ناشته دی الله اغستانو مخلی یا رب یا رب یا رب الله چې کوم معصوم له خپل نوم نه ورځي استانو اخلي الله ته دومره ناراضه مونږ نه چې دغه معصوم په یا رب باندې تر مسلمانانو په حال رحم نه کوي مونږ پریشان یو مونږ پریشان وریو ځکه مونږ الله خپه کړي مونږ د الله رب العزت نه بغاوت اختیار کړي مونږ د الله باندې زړورتیا اختیار کړي دا مونږ د ګناه په دلدل کې پریوتی یو ګناه ته ګناه نه ویو خطا ته خطا نه ویو ظلم ته ظلم نه ویو جبر ته جبر نه ویو ګناه کوو ګناه ورته نه ویو ګناه کوو خو ګناه ورته نه ویو مونږ الله خپه کړي مونږ الله ناراضه کړي اے مسلمانانو دا میش د الله رب العزت د طرف نه مونږ او تاسو ته تحفه پدې الله خوشاله کو پدې کې الله رضا کو الله پاک د ماتو ډونو سره ملاويږي الله پاک د ماتو ډونو سره ملاويږي اے مسلمانا د بل مسلمان خیر خوا جوړ شه د بل مسلمان بدخوا مو جوړېګا د بل مسلمان بی خیره مو جوړېګا د بل مسلمان سره خېګړی والا جوړ شه الله د الله نبی فرمایي تاسو لزمکی والا باندې رحم وکئ اسمان والا په تاسو باندې رحم وکړي نن موږ ټول پریشان یو کنه حکومت پریشانه عوام پریشانه پلار پریشانه بچے پریشانه رور پریشانه خور پریشانه کور کې پریشانی ده بازار کې پریشانی ده کاروبار والا پریشانه اوسګار پریشانه چې کوم طرف ته نظر اچي غیر چاپیره پریشانی ده هر یو سړی आवाज دا کوي مونږ سره خوشحالي نشتا سکون نشتا اطمینان نشتا چې چا بچی شتا د بچی د لاسه پریشانه چې چا بچی نشته د بچی لپاره پریشان چې چا څه دولت شتا د دولت د وجې نه پریشانه چې چا څه دولت نشته د دولت پسې پریشانه دي من ټول پریشان وجه صدا دا د الله رب العزت حدیث قدسی دی یا ابن آدم تفرع لعبادتی بنی آدم زما د عبادت د ځان د پاره ځان فارغ چې کله تاسو زما د پاره ځان فارغ کوم زبستا د پاره چې کوم نه چې ستا کوم چاهتونه د ستا چاهتونه مزه پورا کوم ستا چاهتونه مزه پورا کوم نن نشته وای مونږ دې ته پراتی وی چانس ته چانس زمون هر طرف ته زمي عزت مند د ظلم بازار ګرم دی د دوکي بازار ګرم دی مسلمان دی خو زمون مسلمان دی حد تر رسیدل په خدای قسم چې دنه خونخوار جوړ شي رور پرور باندې داس کی پلار په زوی باندې زوی په پلار باندې دا مونږ کوم طرف تر باندې دا مونږ کوم طرف تر باندې کو توبه وی نيستا او د الله سم روغو نکړه په الله می دي قسم وی د دینه سخت حالات برازي حالات بخکیږي نه حالات بخرابيږي قیامت په پنیکانو ناراضي قیامت په اشرار راضي د امت په اشرار باندې د امت په ناکار خلکو باندې د امت په بیکار خلکو باندې به قیامت راځي تر سوچ نیکان موجودي قیامت به نه راځي خو یو خبره ده چې د نیکانو دعاګانې به نه قبليږي د نیکانو دعاګانې به نه قبليږي حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ نے تپوس کئی اے اللہ محبوبہ من په داسې حال کې هم هلاکیږو چې په من کې نیکان موجود نیکان خلق به موجود وي به هم الله مونږ تبا کوي به هم الله مونږ هلاک کوي به هم الله سمون نه خپي رسول الله مبارک ورته فرمایل آو نیکان به موجود وي خو چې کله خباثت غالب شي کله بدی غالب شي کله بدکاری غالب شي کله ګناه غالب شي به الله رب العزت د نیکانو دعاګانې نه قبلې دا نیکان به مسرزي خو آخرت کې به الله به جدا کوي وامتاز اليوم ايها المجرمون اے مجرمانو جدا شئ تاسو آخرت کې به الله نیکان جدا کی بدان به دنیا کې آخرت کې دنیا کې به بدانو سره نیکان هم زی نن چې دا زمونږ سه حالات شروع دي کنه دا زمونږ خپل کړي اعمال دي کله قصاب پسې ورځه قسم کاکا ساره تیز دي ستاره تیز دي ته چې دا کومې پیسې ورکې قبله تمخ کا او ځان سره سوچوکا دا پیسې تاسو چې سره دی په دې خو دې چا مسلمان سره نه آزاد کړي چرته مسلمان خو دې ګرځول نه دي چرته پردې حق په دې پیسو کې نشتا چرته د یتیم حق په کې نشتا چرته د الله حق په کې نشتا چرته زکات ته خو دې بل نه راخلي به روسته چې کوم دې ځان سره سوچوکا چې زما په دې پیسو باندې کار ولې نه کیږي زما د پیسو نه برکت ولې چت شوی زما د ضرور ولې دوکا باز جوړ شوی اول به ځان سره حساب کوو اول به ځان دې مونږ ځان ته نه ګورو مونږ بل ته ګورو په بل کې عیب لټول آسان دي د خپل عیب نشاندهي ځان ته کول دا سخت کار دی او د ټول نه بهترین عمل دا دی چې یو سړی په خپل عیوب باندې نظر واچي الله ما ته خپه کړی
الله ته مې ناراضه کړې، الله دا کار مې کړی ستا د خفګان، الله دا کار مې کړی ستا نبی مې ناراضه کړی، الله ټوله ورځ تېره شوله. رښتیا وایي زمونږ د منځونو نه څه جوړ شوي دي. قسم دی زمونږ په منځونو کې مقابلې روانې دي. زمونږ د منځونو دا حال دی، د جمع دا حال دی، زمونږ د جمعات دا حال دی. دلته یوه بجه هلته په کم یوه بجه هلته دا څه شی دي؟ دا ضدبازي ده، دا عبادت نه دی. والله خو موږ عبادت کوو. قسم دی چې د الله د عبادت نه مذاق جوړ کړی دی، خندام جوړه کړې ده. صرف د دې د خاطره چې زما جمعات ته خلک ډېر راشي، ماله به له 100 روپۍ چانده جمعات له ډېره راغونډه شي. هېڅ هم نشته. زما مقتدیان ډېر شي، ما ته به د میاشتې تنخوا لږه ډېرېږي. موږ په جمعات کې زموږ مولین حضرات په جمعات کې به ولاړ دي. هلکه ته کوم خواته لی ښکارې نه، دلته هم راځه که نه. ولې دا جمعات نه دی څه؟ دا ستا جمعات نه دی څه؟ قسم دی زموږ د جمعاتونو نه د شر ځایونه جوړ شوي دي. او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کاله وړاندې فرمایلي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قیامت ته به نږدې په مخ د ځمکه د اسمان نه لاندې د شر ځایونه دا جوماتونه وي. دا یاد وساتئ. زمونږ چې په محله کې او زمونږ په کوڅو کې چې کوم شر او فساد جوړېږي د دې منصوبه په جومات کې جوړېږي، نه جوړېږي په جومات کې منصوبه. دا زمونږ حال دی، زمونږ د عبادت دا حال دی. د سهار هلکه بس په وخت راته مونځ کوه چې بس کور ته ځم او په ځان بستره راکاږم. دا زمونږ حال دی. د تراو دا حال دی. لډو ته اسانه ده، د لډو میچ شته، د کرکټ میچ شته، د ټینس میچ شته. بازار کې چې کوم دی وروره په ټول بازار کې د شپې ګرځه، خو چې جومات ته شي یاره استاد دلته تراویح لږ سخت لږ لیټ کېږي لیټ. هلکه د نیمې ګنټې بس تراویح مړه. قسم دی شکر وباسئ چې خدای دا توفیق راکوي. په خدای مې د قسم مې د عباداتو نه مذاق جوړ کړی. زمونږ کوم یو شی د انسان مسلمانۍ دی. زه یو خبره خو روژه هم د مسلمانۍ ده چې بې انکسا ماښام کېنئ په خپل دسترخوان خپل خوراک ته وګورئ، په دې کې حلال څومره دي حرام څومره. په دې دسترخوان کې خوا کې راسره ګاونډي دی، د هغه په کور کې دا شته. زما په کور کې چرګ پوخ دی، زما د دې مسلمان ګاونډي په کور کې چرګ شته. زه دا مسلمان یم، روژه ماتې کوم. د دې یو څیز به الله حساب کوي. لتسألن یومئذ عن النعیم. اے مسلمانانو توبه وباسو. دا میاشت الله سره دروغې ده. راځئ د یو بل خیرخوا شو، د محلې دپاره خیرخواهي ولټو، د دې کلي خیرخواهي ولټو، د دې وطن خیرخواهي ولټو، د خپل وطن ته دعاګانې وکړو. ګوره سخت حالات را روان دي، سخت حالات را روان دي. ما یو ځل تاسو ته یو خوب بیان کړو. یو ملګري ما ته د وزیرستان نه ټلیفون کړو، ما سره اوس هم نمبر نشته، پیژنم یې هم نه. ټلیفون یې کوم مولوي صاحب رسول الله مبارک مې خوب کې سیک مسجد نبوي دی باب السلام باندې دننه کېږي او څه علما یاد کړل. دا علما په دې ریاض الجنت کې ناست دي. رسول الله مبارک فرمایي دا میرونه دي او دې تو وایي یو وخت را روان دي خلک به علما ډېر په بې دردۍ شهیدان کوي. رښتیا وایه په دې رمضان کې د دې اوسه پورې د رمضان نه دوه هفتې نه واله اوسه پورې څومره علما شهیدان شو، څومره علما شهیدان شو. او دین د جماعت په ختمېدو نه ختمېږي، دین د علماو په ختمېدو ختمېږي. او چې یو عالم بی ګناه سو قتل کی د الله غصه تر هغې نه سړېږي تر څو چې د دې امت نه یې 15,000 خلک نه یې وجلي. 15,000 خلک د دې امت د یو عالم په بدله کې الله د دې امت نه 15,000 چې برابر کړي نو د الله غصه سړه شي. موږ به حالاتو سره مخامخ کېږو، حالات سخت دي، را روان دي، توبه وباسو، په بل څه نه کېږي. موږ ته خلک وایي هلکه حفاظت کوئ خپل ځان، هلکه خیال کوئ، جومات ته څوکیدار ودروئ. اوس جومات ته هم څوکیدار ودروم. جومات خو هغه ځای دی چې الله وایي ففروا الی الله، ما طرف ته راشي، استعینوا بالصبر والصلاة. خدای وایي زما نه مدد په مانځه سه وغواړه. چې رسول الله باندې به سخت حالت رالل، جومات ته به یې منډه کړه. نن زه جومات کې یارېږم، زه جومات کې یارېږم. د دې نه به سخت حالت صحیح چې رسول الله باندې به سخت حالت رالی، جومات ته به یې منډه کوله. نن زه په جومات کې یارېږم، په قسم چې په جومات کې یارېږم. په کور کې نه یارېږم، په ډمخانه کې نه یارېږم، خو جومات کې یارېږم. بازار کې دومره نه یارېږم څومره چې جومات کې یارېږم. دا وجه سره موږ الله خفه کړ. راځئ الله سره وکړو، الله دې عمل کولو توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.